دا ورو سوال کړی دی چې د یو سړي څلور ښځې او یو پکې طلاقه کي نو دا کومه ښځه چې طلاقه کي د دې د عدت په دې دوران کې بل واده کولی شي او که نه د طلاق عدت دی که نه څومره عدت دی 3 حیضه دی 3 حیضه عدت دی د سړي څلور ښځې کړي دي یو یې طلاقه کړه 3 ورسره پاتې شوې اوس وایي چې زه د دې عدت په دې دوران کې د بلې ښځې سره واده کولی شم او که نه نو جواب د دې مسلې هغه دا دی که چېرته د طلاق د رجعي طلاق ورکړی رجعي طلاق څه ته وایي اولنی یا دویم که چېرته د طلاق اولنی که چېرته د طلاق رجعي طلاق او رجعي طلاق دې ته وایي چې یا که چېرته د طلاق رجعي طلاق ورکړی او رجعي طلاق دې ته وایي چې اولنی یا دویم چې د هغې نه بعد دې د ښځه را واپس کولی شي نو بیا دې ځای کې د علماو اجماع ده چې د هغه وخته پورې دا سړی بل واده نشي کولی چې څو پورې د دې ښځې د عدت نه ختم شي ولې ځکه چې څو پورې عدت نه ختم شوی نو دا ښځه خو د دې خاوند ښځه ده که نه خیال هم دی که نه دی یو سړی دی 4 ښځې دي یو یې څه کړه طلاق یې کړه هغه عدت تېروي دی وایي زه بله کومه 4مه موږ وایو نه ستا لا 4 شتي څو پورې چې دې ښځې عدت نه ختم کړی هغه وخته پورې دا ښځه ستا ښځه ده نو که عدت ختم شو بس دا ښځه د نکاح نه څه شوه ووته اوس که دې 4م واده کوي نو کولی شي